د پکتیکا ولسونه پښتني او اسلامي ارزښتونو ته په بشپړ ډول احترام لري. دوی هڅه کوي چې د ټولو سیاسي او روحاني مشرانو ښه میلمه پالنه او قدر وکړي. د پکتیکا خلک په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو مشران د پیرانو ډیر احترام کوي او هلته هغوی خپل مریدان لري. په دې ورځو کې یو پیر صاحب پکتیکا ته راغلی او ولس یې په دروند استقبال هرکلی کوي. خو مقابل کې پیر مبارک ولس ته ښکنځل او بد رد وایي. ولس د یو میلمه په حیث د هغه قدر وکړ دا چې میلمه د کلام عفت عزت او اخلاق نه لري، شاید د جنت ترخې اوبه یې څښلې وي. دلته ولس نه دی ملامت. الله پاک د سپین ویښته عزت کړی، ولې داسې بد اخلاقه مخلوق هم لرو چې د روحانیت له نامه څخه په سوء استفادې سپین ږیرو ته سپک الفاظ استعمالوي. هغوی چې د ښوونځي او زده کړو مخه یې نیولې د داسې ناپوهۍ فضا رامنځته کول غواړي. په قرآن عظیم الشان او حدیثو کې موږ ته څرګنده شوي چې بهتر د انسانانو هغه څوک دی چې تقوا او پرهیزګاري ولري، نه هغه څوک چې پیر ته نږدې وي. همدې مجلس کې تر پیر ډیر درانه او الله جل جلاله ته نږدې کسان شته دی. دا پیر باید له ولس څخه بخښنه وغواړي او زموږ ځوان کهول ته مو دا مشوره ده چې تعلیم وکړئ، ښوونځي ته ولاړ شئ او له داسې خرافاتو او ځان او خپل ولس وژغورئ. مسلمانان وو، مسلمانان یو او جنت او دوزخ د الله تعالی په لاس کې دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.